کاکا څنګه سترګې وجه چې ده کاکا خبر وکړئ کاکا غاړه دې راکړه او الله دې درته نیکو بختوره کړي مبارک دي دا دې پتا مبارک السلام علیکم ورحمت الله لله الحمد څنګه چې د قمر بنسټ مرام او مقصد دی د مغو لپاره زموږ هڅه او کوشش والحمدلله دا تاسو وینئ شروع مو له جلال آباد څخه وکړه 10 دانې څلور ټیره کراچۍ ورسره مواد ورسره یخچال هر هغه شی چې ضرورت و دغسې یالله خدای راوړه دا مو الحمدلله دغه ورونو ته اغستی دي ورونه مو راغوښتي دي ورته به سپارو له دې نه بعد به انشاءالله دغه ورونه نور دې ته نه ضرورت نه پیدا کوي چې دی لاړ شي چوک کې ودرېږي او کار په تمه یو هغه مازدیګر شي پرې څوک یې کار ته بوم نه ځي نو انشاءالله له دې نه وروسته به دی د خپل د کار خاوندان کېږي زه مننه کومه یاسین سالرزي ورونه چې له لندن څخه یې دغه غریب کارانو ته دغه خپل ورونو افغانانو ته دغه د کار زمینه مساعده کړه او الله دې ورته اجر ورکړي او مطمئن یم چې خدای به اجر ورکړي پوهېږئ دوستانو زمونږ کوشش او سعی همدا ده مخکې مو هم تجارتونه جوړ کړي دي واړه واړه د دې نه وروسته به د قمر بنسټ مهمه هدف به دا وي پلان به دا وي چې له خیره خپلو افغانان په خپلو پښو درې تر څو پورې هغه آینده کې د دې جوګه شي چې نورو خلکو سره څه وکړي مرسته وکړي راځي دا خلک به راځي دا به ورته سپارو انشاءالله ویډیو تر اخره وګورئ که مو خوښه شته درسره شریکه کړئ تر څو پورې ټول خیریه بنسټونه دا کوشش وکړي چې خلکو ته د مهي نیولو چل ور زده کړي د مهي خوړلو یا د مهي پخولو چل به خپله زده کړي ټولو ته مې دا پیغام دی چې راځئ د دې څخه وروسته اساسي او بنیادي کارونو ته مخه کړو ویډیو تر اخره وګورئ بیا هم وایم که چېرته مو خوښه شوه درسره شریکه کړئ او هغه ورونه چې غواړي په افغانستان کې یو فامیل دا یو کور لپاره کار روزګار جوړ کړي فقط واتساپ نمبر در سره شته آنلاین مصروف پر لینک شته دی موږ سره اړیکه وسي انشاءالله راتلونکی کال به زموږ ټول د دغه کارونه وي هم سره تر اخره فكلنا كالغيث للغير ما زالت الدنيا بخير السلام علیکم ورحمت الله دوستانو والله العظیم نن دومره خوشحاله یم پوهېږئ چې زه نن دغسې کاکا لپاره هغه اسباب د روزي د ګټلو هغه وسیله زه برابروم زه د دې د اسباب د برابرولو یو وسیله شویم الله تعالی زه انتخاب کړم اصلا کار هغه خلک کوي چې هغه مرستې رالیږي الله دې درنه راضي شي خصوصا یاسین سالارزی ورور 10 دانې دغسې څلور ټیره کراچۍ ورسره مواد ده په غاړه اخیستې الله دې درنه راضي شي کاکا مې پوهېږې کوم ځای نه راوستې څو خرود دو سره کښېنه څه دې خرڅول کاکا ما لاسګاډي کې همدغه پیرې میرې کولې ده نو کاکا سپین ږیری دی زحمتکشه انسان دی د لاسونه معلومیږي چې کاریګر سړی دی نو دغسې خلکو پسې ګرځم او خوند هم راکوي کاکا دا دې درته مبارک وي او موږ هیڅ هم نه یو دا هر څه الله له طرفه بس موږ به فقط درنه دومره خوشحاله یو چې ته همیش په ده باندې کار کوې بیا راشي ولاړ به واده ده موږ هم همدغه غوښتل چې داسې یو مسلمان پیدا شي چې موږ ته د کار روزګار دپاره یو زمینه برابره کړي واده خو ده انشاءالله انشاءالله زموږ وسه نه کېده او الله پاک زموږ دعا قبول خیر راځم السلام علیکم کاکا خیرت دی دوهم کاکا لاسونه معلومیږي چې کاریګر دی زحمتکشه دی زمینه د کار درته موږ مساعده کړه برکت دی الله درته پکې واچوي او زحمت او خواري چې څنګه کې همداسې به ادامه کړي موږ ستاسو له خوا نه ډېر زیات خوشحالي احساس لرو او دغسې کار موږ ته تر اوسه پورې چا نه برابر کړی انشاءالله کار به دې روان شي مبارک دی مننه السلام علیکم حاجي صاحب خیر دغه د هر ورور لاس چې زه لاس کې اخلم تاسو باور په خدای وکړئ ښه لاسونه وایي چې دا خل محنت کشه دي خو د دې لپاره ما مخکې درته ویل چې یو وسیله برابرول دي فقط یو حرکت ورکول دي نور انشاءالله همداسې به یې که نه بالکل موږ راضي خدای خیر برکت اچوي الله دې خوشحاله لره کاکا مبارک دی السلام علیکم ځوانه ستړی مه شي ښه
کار روزګار ته خو به انشاءالله ملا تړې که نه معیوب هم ښکارې سترګه باندې ښه دا دې په تا مبارک وي او امید دا لرم چې بیا موږ راځو میاشت وروسته او تا ته ولاړ یو د عمل دې زیات شوی مبارک دی درته سلام علیکم ځوانه ستړی مه شي څنګه یې موږ خو درته کار زمینه مساعده کړه او خدای دې دا وکړي چې موږ میاشت پس راځو چې کوم ځای دې راښودلی هلته ولاړ یې او دا شی ډک شوی او یو مسکین غریب راځي هغه سره ته مرسته کوي همداسې ده وبه شي وعده ده مبارک دی درته سلام علیکم کاکا ستړی مه شي څنګه خیرت دی خبرې به لږ په زور را سره کوې کار زمینه درته الله برابره کړه موږ یې وسیله وګرځېدلو کاکا څنګه یې سترګې وجه چې ده کاکا خبر به کوې نه خبر به راته کوې وجه څه ده غربت تیر شوی غربت خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم زموږ فخر دی صبر به پرې کوو بختور سړی ته پوهېږي غریب مسکین به 500 کاله مخکې جنت ته الله داخلي همدا بس الله تاسو سره ښه وکړي پوه شئ څنګه غربت تیر شوی کیسه راته وکړه معمولي غوندې مشر ورور وفات شو هغه په غم کې هغه شوی دی ښه کاکا نه غږوم زموږ چې څومره وس و توان و درسره مو وکړو الله دې پکې برکت واچوي انشاءالله انشاءالله یو غاړه دې راکړه تاسو کاکا زحمتکشه خلک یې تاسو یې د لاسونه وګورئ دا هغه خل دی چې په دغه باندې ګټي او نر غوندې مصرفوي کاکا بختور خلک یاستئ والله تاسو دومره تکړه خلک یې چې ستاسو درجې ته څوک هم نشي رسېدی الله دې درته پکې برکت واچي کاکا یو دا پاک زه بیا راځم ما ته به خندا کوې زه هغلته ځم السلام علیکم کاکا څنګه یې ښه زما دا کاکا تاسو وینئ د غربت او فقر پې نوره ختمه ده د مسکیني هغه هر څه چې دي الحمدلله په دې موږ تاسو فخر کوو همداسې ده کاکا فخر کوو پې ښه زړه کې به څه نه تېرو زه پوهېږم کاکا زموږ او ستاسو باید داخل جوړي ظاهر په دې کې شرم نشته غریبي کې شرم نشته دی دغه زمینه درته الله مساعده کړه موږ یې وسیله شلو هغه ورونو چې مرسته کړې هغه یې وسیله شوي دي دا برخې د هغه ځای نه دي پرون ته ما څنګه پیدا کړې راته دا قصه مختصره وکړه ډېره لنډه ما لادگاه داره می چلانم بعد وقت نماز رفتم در جماعت نماز میخوانم نماز که خواندم موجود تسبیح انداختم فهمیدی تسبیح دې کول حتی تسبیح میکول که جماعت بغیر ورگه که دستی و شدت بابا جی که شدت میکتن تاسو وکړه ورته موږ الله را لېږلي یو شک کاکا غاړه دې راکړه او الله دې درته نیکو بختوره کړي تاسو سره په تاسو افتخار کوم السلام علیکم قاری حاجي صاحب ښې لاس دې راته داسې نیولی ولې مایوب دی لاس دې معیوبه دی په څه شي باندې دا بس د مرمۍ په حساب باندې ته لګېدلی و اپل وتلی دی بس دا یو لاس مې کار ښه مخکې چېرته لګېدلی الله دې درته اسانه کړي تاسو خیر شکر دی الله دې عزت په الله دې جنت انشاءالله یو څه ناسو امید خو پیدا دی الحمدلله فقط زموږ درنه یوه غوښتنه دا ده خواهش درنه دا کو چې محنت به نه پرېږدې بل پیر راځو دا به غټي انشاءالله صحیح ده دا کار روزګار د ډېر وړوکي ځای نه شروع کېږي انشاءالله صحیح ده که نه تاسو کور آباد یې الله په جنتونو درکړي عزتمن شي ډېره مننه خیر اوسې السلام علیکم ځوانه څنګه شکر طبیعت دې څنګه دی لاره کله پلار چېرته دی لار مو شهید شوی پلار دې وفات دی ښه د کور ځوان ته یې نو ماشاءالله ما په غاړه ښه د تا په غاړه دی معلومېږم چې تکړه یې اوس به له خیره مورکۍ به خوشحاله یي ماشومان به خوشحاله وي واړه ورونه او خویندې دي چې کور ته ځي انشاءالله سودا چې دی کوله مورکۍ ته به سودا مخلي او وړکۍ خویندې یا به نور هغې ته به دوکان کې هم سودا اخلي وړۍ به صحیح ده که نه او بل پیره چې راځو او دا به نور هم سره زیات شوي صحیح ده که نه واده ده ښه ښه بالاخره لسم ورور ته راورسېدو السلام علیکم ته څنګه یې شکرالله دې نوم دی که نه شکرالله ته موږ سهار راغلي یو ډېر وخت مو ورته انتظار وکړو خو شکرالله نه معلومېده چېرته وې سین غاړې سره مولا سیند غاړه کې څه کول مې دې نیول ولادت کور دی کنه خو شو څه اوبه دې ونیسي نو کوم نو دې ها خپه دې کولې کار نه کوي څنګه چې او خپه دې خپله نه ده نه کنه مصاري ده کنه ښه
نو دغه زمینه د کار درته الله تعالی موږ وسیله وګرځولو نو دا درته موږ اوس پر څو بچي دي رښتیا بچی مې 2 زامن دی مې لور ده 2 زامن یو د لور مخکې دې څه کار کا مخکې مولا لاس گاډي چلولو په دې مایوب خپل لاس څه ګاډي وکړو بس کار نه کېدو سره وجه دا ورځ دغه کېدین خو دا شو بس دا مې چې خر کړ دې پاسه بلور سامان واچو ها بس اول نو ان شاء الله څنګه چراغ اول چې مخامخ شو فکر دې څه کوي چې دا اصل لپاره ماته زنګ مې دا به څه راکړې په شي څه لپاره به ها چې ودی کته څنګه احساس دې څنګه صحیح شو سره الله بالله دې ټیک و کار مې تاسو تاسو ګوره موږ تاسو الحمدلله افغانان ډیر غیرتي خلک دي فقط یو دیکې ته ضرورت لري ا دې یو بابا خبر ټیلې ته ضرورت لري صحیح ده نو خو موږ یو څه درته ان شاء الله ترتیب درته برابر کوو راخه نرخونه برابر دي معلوم دي درته بیا به هم زه تغه درکم او وره هم پکې اچولې ده صحیح ده نو بس دینه بعد به داسې وخت راځي له خیر چې موږ راشو ته دې خلکو سره کومک کوې صحیح ده او ډېره مننه دوستانو بیا هم وایم الحمدلله چې موږ د دې جوګه ګرځو تر څو پورې اقلا د 11 هیوادوالو په مخ باندې مسکا راولو دا کریډټ موږ ځان ته نه ورکو دا کریډټ ټول تاسو ته دي الله دې تاجر درکړي ستاسو په واسطه باندې چې دغه خلکو دغه معیوب دا بیچاره مظلوم ولس فامیلونو ته یا کورنیو ته دې بچو ته یو مړی حلاله نفقه د تاسو په واسطه باندې پیدا کیږي والله العظیم دا ډېر غټ کار دی زموږه کې ډېر خلک اوسېږي ډېر مالداره خلک اوسېږي خو الله هر چا نه دا خدمت نه اخیستلی کوي بیا هم ډېره مننه الله مو خوشحاله او آباد لره که چېرته غواړئ موږ د خپلو هېوادوالو لاسنیوی په داسې شرایطو باندې وکړو چې هغوی دې حد ته راولو چې هغوی ودرېږي نورو سره لاسنیوی وکړي انشاءالله دا ملت په پښو باندې درېدی چې دا ډېر غیرتي قوم دی هېڅ کله چې ډېره سخته رانیسي چاته لاس نه نیسي نو زموږ کوشش هم دا وي که چېرې تاسو هم غواړئ په دغه کاروان کې موږ سره یو ځای سي وټساپ نمبر شته آنلاین مرستو لپاره لینکونه شته دي موږ مو خدمت کوو ډېره مننه خو لوی الله مو سپارم ویډیو سره شریک کړئ تر څو ټولو هېوادوالو ته ورسېږي کاکا چې ژړل هغه سره به یو غاړه ورکو چې وخاندي بس نور خدای په امان السلام علیکم ذكرى سعيدة قل کاکا فقط یو خندا راته وکړه چې بس زما زړه کې به داغي یو سلام ور واچوي یو خندا راته وکړه خلاص یو خندا راته وکړه مسکا خدای په امان كالغيث